د افغانستان او پاکستان جنگ څنګه شو او څه پکې وشول ویډیو خامخا تر پایه وګورئ چې خبر شئ. نن ماښام د ننګرهار د مومندرې ولسوالۍ په غوړي سیمه کې د افغان زواکونو او پاکستانی ملیشو ترمنځ نښته شوې چې لا هم تر اوسه یعنې د شپې تر 10 بجو روانه ده. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي رادیو ته وویل چې پاکستانی ملیشو په سیمه کې د غځېدلو اغزنو سیمونو سره غوښتل چې یو ټاور جوړ کړي چې د عمل د افغان سرحدي زواکونو له غبرګون سره مخ او له عمله یې پاکستانی لورې برید پیل کړ. د ښاغلي خوږیاڼي په خبره چې لومړی برید پاکستانی ملیشه زواکونو کړی او افغان زواکونو یې پر وړاندې مقاومت کړی. د خوږیاڼي په خبره د ننګرهار والي د پیښې د څېړلو په موخه پلاوی ګمارلی دی چې د پیښې کره لاملونه په ګوته کړي. له سیمې د ځینو ځایي سرچینو په حواله ویل کېږي چې د نښتې له نږدې سیمو خلکو او ځینې کورنۍ له وتلو په حال کې دي. تر اوسه په پیښه کې دواړو خواو ته د اوښتو زیانونو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویل شوي. پاکستاني لوري هم تر اوسه د دغې نښتې په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا بعضې رسنۍ خبر ورکوي چې نښته کې د پاکستان 2 پوستې سقوط شوي دي او تر اوسه یو افغان سرتیری شهید شوی دی او د پاکستانی ملیشو مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نشته. خو داسې ګمان کېږي چې پاکستانی ملیشو هم درانده تلفات لیدلي دي. له تاسو مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. که مو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړی نه وي سبسکرایب یې کړئ او که تاسو هم د دې پیښې په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره کومنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.